سلام وخت مو بخیر. د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا تازه نندرې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کم شوی دی. پاکستان ته د افغانستان په صادراتو کې 22% کموالی راغلی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د روان زیږدیز کال په لومړیو 5 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات د تیر کال د 5 میاشتو په پرتله 22% کموالی ښایي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې د روان زیږدیز کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 930 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه شوې چې پاکستان ته د افغانستان صادرات 204 میلیونه ډالر دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې د 1 میلیونه ډالرو په ارزښت پنبه، 28 میلیونه ډالرو په ارزښت د ډبرو سکاره، د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت مۍ، د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت پیاز او ځینې نور توکي پاکستان ته صادر شوي دي. له دې سره هممهاله پاکستاني چارواکو ویلي چې د تورخم بندر له لارې دغه هیواد ته د افغانستان د ډبرو سکرو صادرات کم شوي دي. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. د لا خپلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې